ابراهیمي صاحب تاسو چې د لومړي ځل لپاره چې خوست راغلی هغه څه چې تاسو یې ډېر ځورولې ولا دیم ځل چې زه دلته رالم ټول تمرکز مې د پښتو د زده کولو لپاره و او اوس مې لږ لږ زده کړی انشاءالله نور هم به زده شي تر څو چې زه چې خبرې کوم تاسو دغه باندې پوه نه شئ چې دا مثلا پښتو خبرې کوي پښتانه ده چې هغه فارسي نو بیا هم خپلې جالبه خاطره د هغه سارګل لپاره هغه غوښتنه کړې ده نو زما جالبه خاطره هم هغه وخت دا و چې سید الله د سارګل باندې غږ وکړ سارګل صاحب په سر وکاسه استاد ورغلی دو که نه داسې چې ویل ما والا بیخي زه بیخي حیرانه شوم دا سره کم پښتو دی ما خو تر اوسه ولاک دا شی لیدلی وي دا د خوسوال لهجه ده نو اوس بیخي خوشحاله یم انشاءالله نور هم دغه درې کاله چې پاتې هم دا به تېر شي د خوشحالۍ سره به تېر شي انشاءالله په لومړي ځل چې پښتو زده کوله تاسو کله مثلا پښتو کې مختلفې لهجې دي قندارۍ لهجه د پکتیکا لهجه جلا ده د غزني لهجه باندې جلا ده د مشرقي لهجه جلا ده نو که مشکلات سره مخ کړي وای که نه بیخي زیات ځکه چې مثلا زه درته وایم مونږ او تاسو وایي چې وګوره دی وایي چې وکسه مونږ او تاسو مثلا بله خبره کوو اوس بله خبره چې زه پکې ډېره ضرورتلی یم دا ده چې مثلا یو کلمه چې مونږ فارسي پکې استعمالوو پښتو کې ډېرې زیاته کلمات لري اوس مثلا وینه وګوره د استعمال ځای نه خو بیا فرق لري وکسه نه پوهېږم لیدل دا دغه شیان مثلا فرق پکې شته دا خبره ده ډېره جالبه مثلا دا ده پرون سخته ګرمي ونه وه بله چې وایي سارګله ته بازار ته نه سې زه بازار ته یو څو شیان مې په کار بله پوښتنه دا ده چې کله تاسو لومړي ځل لپاره صنف ته رالې د کوم یو چا څخه تاسو متاثره شوي صنف کې داسې د اخلاقو په لحاظ باندې یا د اول وار اخلاقي ما سره وغږېده ما ته هغه په انګلیسي باندې ویل چې ګیو می یور پون وای ما هېڅکله پون نه و اورېدلی ما ویل پون څه شی ده ما پون ته پون وایم تلیفون تلیفون د دوی په لهجه کې د ټلیفون وایي تلیفانه ټلیفون باندې سخت متاثر شوی وم د امین الله سره مې وپېژانده بله د ساجد سره مې وپېژانده ساجد ورک نه بس ساجد دا ساجد هغه دی که نه ساجد ورک راشه دی به راشه رامن دغلته کښېنه دلته راوړه ساجد جان ما شما یک سوال پرسان میکنید شما به فارسی به ما جواب بدید ساجد جان شما چی احساس دارین علی؟ من یک احساس خوب دارم خیلی خوب بسیار خوب امین الله جان شما چی احساس دارین برادر؟ من بسیار خوب است زهیره سارگل شما چی احساس دارین؟ من یک احساس بسیار خوب زیبا بسیار خوب دلیل خندیدن در صنف چی بود؟ دلیل خندیدن در صنف چی بود؟ دلیل بسیار دلایل است یکی تا پښتو ته شه ده رفهانی نظر ده چې نفر چې کله فارسی وایم نه پښتو یا حاضر صحیح ده من اکثر آدم ملګری چې پښتو کې په څنګه ته خوند ډېر خندا ډېره کوي هغه رفهانی کې خبره ده چې څوک چې نه پامه خبره ته ودی خبره ته بار خاندي دا معنی چې زړه چړته ټاپ تا